صحابه کرامو حرص ته ګوره چې د جماعت او د جماعت او د جمع د منځونو به څومره پابندي کوله، انتهایی زیاته پابندي. ګوره عبدالله بن مسعود وایي موږ ته پته او داسې خلک هم موږ لیدلي دي چې هغه به مریض و، په کټ کې به پروت و او خپله به جومات ته نشو راتلی، ملګري به یې راوغوښتل او ورونه به یې راوغوښتل، یاره ما پسې راشي، ما په زوره جومات ته بوځئ، زه به ستاسو په اوږو باندې لاسونه کېږدم او خیر د راخلي وم ځان پسې راکاږم. نو دغه شان ته په دغه شان طریقه باندې مانځه ته راوستلی کېدو او دا به دغه شان تب کې ودرولی کېدو. معنا دا زموږ او ستاسو دین مشران صحابه کرام د الله پیغمبر دغه دور زموږ او ستاسو لپاره درس دی، عبرت دی. که د دغې دور په طریقه باندې موږ او تاسو دا امت روان شو، هغه شان ته نیکبختۍ او خوشحالۍ، سعادت او فلاحیت او کامیابي الله راکړي څنګه الله تعالی هغوی ته ورکړې وه. مونږ ته وګوره ډېرونه موږ او تاسو په دې لارو کوڅو کې ګورو، هسې ناست دي دوکاندارانې، دغه دوکانونو مخې ته دغه شان هسې دا ځوانان ناست دي. زموږ او ستاسو کې داسې که راتېرېږو دغه شان ته تر اوسه پورې داسې موږ یعنې ډېر کم خلک موږ ګورو چې هغه بل ته اواز کې راځه لکه مانځره راځه. بالکل د امر بالمعروف هغه خبره ورکه شوې ده، چا ته په نیکۍ باندې حکم کول او څوک د بدۍ نه منع کول. هر سړی دا وایي یاره قبر یې بېل دی او قبر مې بېل دی. نو نه داسې نه کېږي وروڼو، باید موږ او تاسو په شریکه باندې ملا وتړو. نن چې دغه شان ته چم گاونډ کې یو بد عمله انسان دی او هغه دغه شان ته د هغې د بد عمل د وجې نه د هغې په کور باندې دغه شان ته عذابونه نازلېږي، والله که موته بچ شو، موته هم نشو بچ کېدلی. کله چې فساد عام شي پکې ټول سوځي، ګوره دا خبره نشته دی. فساد کنټرولول پکار دی. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو دغه شان ته لارښوونه دا کړې ده چې ګوره دا دین ګوره دا د مونځ دی، مونځ دین مونځ دی او مونځ چېرته کېږي د مسلمان؟ دا په جماعت سره کېږي. د جماعت نه بغیر د نارینه مونځ بغیر د عذر نه دا په کور کې دغه شان ته امکان نه لري چې دا په کور کې وشي. الله دې په دې خبرو مو تاسو موږ ته توفیق راکړي. وصلی الله علی نبینا محمد.